Muslim English Language Institute. Raiding. Lying breaks the trust. دروغ اعتماد را میشکند. دروغ باور له منځه وړي. Once upon a time, there lived a shepherd boy who was bored watching his flock of sheep on the hill. روزگار پسر چوپان از مواظبت گله گوسفندانش در تپه خسته شده بود. یوه ورځ د شپانه زوی په غره کې د پسونو د رمې له ساتلو ستړی شوی و. To amuse himself, he shouted, "Wolf, wolf." او برای سرگرمی خودش فریاد کشید، گرگ گرگ. هغه د ځان د بوخ ساتلو لپاره چیغې ووهلې، لیوه دی لیوه دی. The sheep are being chased by the wolf. The villagers came running to help the boy and save the sheep. گله توسط گرگ به تعقیب گرفته شده است. روستانشینان با عجله برای کمک به پسرک و نجات گله دویدند. کلیوال په بیره د هلک او د رمې د ژغورلو لپاره ورغلل. They found nothing and the boy just laughed looking at their angry faces. آنها هیچ خطری نیافتند و تنها پسرک با نگاه به چهره‌های خشمگین آنها می‌خندید. دوی هلته هیڅ خطر ونه لیدو او هغه هلک یوازې د دوی په غوسناکو څېرو پورې خندل. Don't cry, wolf, when there is no wolf boy, they said angrily and left. روستانشینان با خشم به پسرک گفتند زمانی که گرگ وجود ندارد فریاد گرگ نکش و ساحه را ترک کردند. کلیوالو په غوسه هلک ته وویل کله چې لیوه نوی چیغې مه وهه چې لیوه دی او دوی له سیمې لاړ. The boy just laughed at them. After a while, he got bored and cried wolf again, fooling the villagers a second time. پسرک با آنها می خندید. پس از مدتی پسرک دوباره خسته شد و باز هم به دروغ فریاد گرگ بلند کرد. هلک په دوی پورې خندل. لیوه مودې وروسته هلک بیا په تنګ شو او بیا هم په دروغ چیغې کړل لیوه دی. The angry villagers warned the boy a second time and left. روستانشینان باز هم که به دروغ پسرک پی بردند برای بار دوم به او هشدار دادند و ساحه را ترک کردند. کلیوالو چې بیا هم پوه شول چې هلک دروغ وایي دویم ځل یې هم دو ته ګواښ ورکړل او بیرته یې له سیمې لاړ. The boy continued watching the flock. پسرک به نگهبانی از گله ادامه میداد. هلک همداسې رمه ساتله. After a while, he saw a real wolf and cried loudly, "Wolf, please help. The wolf is chasing the sheep. Help." تا اینکه روز او یک گرگ واقعی را دید و با صدای بلند فریاد کشید گرگ لطفاً کمک. گرگ به دنبال گوسفندان است. کمک. ترڅو چې هغه یوه ورځ رښتیا هم لیوه ولیده او په لوړ غږ یې وویل لیوه دی مرسته وکړئ. لیوه مې رمه خوري. مرسته وکړئ. But this time no one turned up to help. By evening, when the boy didn't return home, the villagers wondered what happened to him and went up the hill. این بار کسی به منظور کمک توجهی به پسرک نکرد. شام زمانی که روستانشینان از عدم برگشت پسرک نگران شدند بالای تپه رفتند. دا ځل خلکو له هلک سره مرسته ونه کړه. ماښام چې کله هلک کلي ته راونه ګرځېده کلیوالو اندېښمن شول او غونډۍ ته ورغلل. The boy sat on the hill weeping. "Why didn't you come when I called out that there was a wolf?" he asked angrily. آنها دریافتند که پسرک روی تپه نشسته گریه می کند. پسرک با ناراحتی پرسید زمانی که من فریاد گرگ کشیدم چرا شما نیامدید؟ وی لیدل چې هلک د غونډۍ په سر ناست دی او ژاړي. هلک په خفګان سره پوښتنه وکړه کله چې مې چیغې وهلې چې لیوه دی ولې رانغلی؟ The flock is scattered now, he said. An old villager approached him and said, "People won't believe liars even when they tell the truth. We will look for your sheep tomorrow morning. Let's go home now." و ادامه داد حالا گله پراگنده شده است. پیرمرد روستایی به پسرک نزدیک شد و گفت مردم دروغگویان را باور نمی کنند حتی زمانی که آنها را راست می گویند. ما فردا به دنبال گوسفندان تو خواهیم افتاد او دوام یې وکړ.
اوس رمه ټوله تیت او پرک شوې. یو بوډا کلیوال دغه هلک ته ورنږدې شو او وی ویل خلک په دروغجنو باور نه کوي، حتی که دوی رښتیا هم ووایي. موږ به سبا ستاسو د پسونو پسې وګرځو. اوس به کور ته لاړ شو.